السلام علیکم. ګرانو کتونکو، زموږ سره لیبرالېزم دی، حریت پسندي. دا یو نظریه ده په انټرنیشنل ریلیشن کې. او زه چې وګورو چې دا لیبرالېزم د دې دا څنګه نظریه ده او دا څه وایي آیډیا د دې خیال څه د کوآپریشن بټوین کنټریز از پاسبل. دا وایي چې د ملکونو په منځ کې تعاون او مرسته چې ده نو دا ممکن ده. او د دې فوکس چې دی د توجه مرکز چې نو انټرنیشنل لاز ارګنایزیشن بین الاقوامي تنظیمونه لایک یونایټډ نیشن لکه یو ان چې کوم دی، ټریډ اینډ ډیموکراسي. دا د دې درې څلورو خبرې کوي. دا وایي چې انټرنیشنل لاز چې دی نو دا د نافذ العمل وي، او انټرنیشنل ارګنایزیشنز لکه یونایټډ نیشن او فری ټریډ خبره کوي چې آزاد تجارت دی او ډیموکراسي جمهوریت دی وي. ویو اف د ورلد دنیا ته په کوم نظر ګوري دغه نظریه؟ countries can work together for peace and prosperity. دا وایي چې د دنیا چې کوم ملکونه دي نو دغه د امن او امان دپاره او د خوشحالۍ دپاره یو ځای کار کولی شي، او دغه ممکن ده. وایي چې جنګونه دي ملکونه نه کوي، او آزاد تجارت دي کوي یو بل سره، جمهوریت دي وي، او ملکونه دي یو بل سره تعاون کوي، او امن او امان او خوشحالي دي د دغې نه چې وایي خوشحالي راتلی شي. زموږ سره بل یو تصور دی، کانسپټ د نیو لیبرل انسټیټیوشنلیزم. دا د انسټیټیوشنلیزم مطلب دا چې ادارو چې کوم کار دی نو دوی وایي چې even in a world without global government، دا وایي چې یو هایست اتارټي دی، یو عالمي حکومت دی نه وي، خو د عالمي حکومت په غیر موجودګۍ کې هم چې کوم انسټیټیوشنز دي لکه یونایټډ نیشن دی یا کوم ریجنل غټ ارګنایزیشنز دي، وایي چې دغه د ملکونو مدد کولی شي چې هغه یو بل سره تعاون وکړي او امن او امان او قایم وي د هغې نه. ملکونه یو بل سره په تجارت کې تعاون وکړي، لکه ټریډ خبره وشوه، ډیموکراسي چې کوم جمهوریت دی، ډیموکراسي دې ډیولپ شي، او دغه انټرنیشنل چې کوم ارګنایزیشن د یو ان دی او انټرنیشنل لاز چې کوم دي د هغه د احترام وکړه شي او هغه د نافذ العمل شي. نو وایي چې د دغې نه چې دی نو د کوآپریشن نه چې دی دوی وایي چې دغې نه چې دی نو ملکونو کې امن او امان راتلی شي، او یو ښه چې کوم ډیولپمنټ دی هغه کېدی شي. او وایي چې کوآپریشن په کار دی ملکونو له چې وي کې چې پراسپیریټي او پیس راشي.